او په ما هیڅ نه کیږي بنګونه سکم او په ما هیڅ نه کیږي دا ستا د یاد په بلا هیڅ نه کیږي او امیده دا د زمانو تیاره ده امیده دا د زمانو تیاره ده د یو څراغ په رڼا هیڅ نه کیږي سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګریو ستاسو ورور ستاسو ملګری خلیل افسان اپریدی در سره یو ځلې بیا مخاطب یم د لفظونو ښکلاګانې د پاڼې د لارې په پروګرام مرکه کې ملګریو لکه څرنګه مونږ تاسو له وخت په وخت یادونه کوو تاسو له مونږ ذکر کوو چې وخت په وخت د تاسو سره مونږ ادبي شخصیات ادبي ملګري د لفظونو ښکلاګانې د پاڼې د لارې مخاطب کوو نن هم د مونږ سره په پروګرام کې ګران او خوږ ملګری محترم امید افریدی میلمه دی د هغوی نه به د ادب په حواله د هغوی د ژوند او د فن په حواله تپوسونه کوو وخت مو نه اخلم ملګریو د ما سره پاتې شئ امید افریدي صاحب په پروګرام د لفظونو ښکلاګانې کې د ته ستړي مشئ او په خیر راغلی وایم په خیر راغلی او ستړی مشئ مننه مهرباني تاسو هم ستړي مشئ مننه مو دا کوم چې تاسو راغللو موږ هم وخت راکړلو د تاسو ملګریو ډیره مننه امید افریدي صاحب د مونږ کوششونه د مونږ هڅې همدغه دي چې د تاسو غوندې مشرانو پورې مونږ ځان ورسوو د تاسو تاثرات د تاسو کلامونه مونږ اوریدونکو له د سکرین د لارې ور ورسوو امید افریدي صاحب د مونږ د پروګرام د چوکاټ تر مخه د چوکاټ د حدودو تر مخه به مونږ تپوسونه وي د کتونکو او اوریدونکو سره خپله پیژنګلي لنډه شان پیژنګلي خپله شریکه کې تاسو خپله نومات څه ادبي دنیا کې په کومه نومه باندې موږ خپله نومه چې کومه والد صاحب راباندې ایښي او ښځه زمیر دو او کلامي نوم مې امید افریدی دی امید افریدی امید افریدي صاحب دا راته ووایه چې په کوم قوم کې پاتې کېږي په کم قوم یې او په کم قوم کې موجوده حالاتو کې پاتې کېږي جی زه خو کوم کمبرخیل شلوبره یم او دلته په بوړه کې په کجورې کې ارجلینه دی کې پاتې کېږم اوسېږم پکې او په تیرو کې په ډونګا کې پیدا شوی یم د جي زمیرګل کړه او پیدایش مې د تیرو د ډونګې دی صحیح امید افریدي صاحب دا راته ووایه چې کتونکو له هم څرګنده شي تعلیمي زده کړې مو تر کوم ټولګي پورې کړي تر کوم کلاسه پورې مو سبق ویلی تر 10 جماعت پورې زده کړې مې کړي په ورګزو ایجنسۍ کې په ورګزو ایجنسۍ کې فیروزخیل کلا یې ورته وي هغه ځای نه مو میټرک تعلیم کړی دی تر 10 پورې صحیح د ورګزو ایجنسۍ کې د چې تعلیم کولو آیا تاسو ملته پاتې کېدو که څه وجه وه ای ولته د موږ کور دی اوس هم دی ولته مې ورور اوسېږي نو هغې وجې نه بس هغه ماحول لږ غونډه کې صحیح و د دغوی په نسبت یا د تیرو میدان په نسبت باندې نو مو کور وله دا فیصله وه چې موږ تعلیمي سرګرمي ولته وکړو صحیح امید افریدي صاحب دا راته ووایه چې د ادب په میدان کې مو په کوم سن کې قدم کېښود د ادب له راتلو مونږ د غزل نه شروع شول تقریبا د غزل په لیار وتر داخل شو په کم سن کې مو غزل باندې لوس پیری کړلو په تقریبا داسې 1992 او 93 په دا کول باندې موږ لکه مکمل د ادب له راغللو او د ادبي تنظیمونو سره مرسته پوسته شروع کړه صحیح په 1992 یا 93 کې تاسو لیک شروع کړی نو ارومرو به تاسو بیا مساوده به سره کافي شی مساوده پراته وي آیا کتاب مو چاپ دی که نه مو دی چاپ یو کتاب خو مې په 2009 کې د بړاس په نوم چاپ کړی دی او هغه کې چې موږ کوم انتخاب کړی و نو تقریبا چې کومې غزلې مو راغونډه کړې وې تعداد خو رانه اوس د ذهن نه ووتو نو هغې په 2 مره موږ پرېښې هم وې او څه کلامونه هم ترې راغونډ کړل د بړاس په نوم باندې چاپ کړل دا نردیل هم ډېر وخت وشو 2009 هم نردیل نو هغسې 2 کتابونه نور به هم راسره مساوده وي تقریبا خو لا مې چاپ لا ورته روده نه وه کړې په موجوده حال کې څه وجه کېدلی شي امید افریدي صاحب د اقتصادي ستونزو وجه ده که نه زړه دې نه غواړي لکه مقصد مې اقتصادي ستونزو نه ده مالي حالاتو نه مې مراد دی
مالي حالات هم یوه ستونزه وه خو لکه کتاب چاپ کېدل مو دغې وجې نه ضروري ونه ګڼل چې لکه موجوده حالات کې مونږ ادب سټډي کوو مطالعه کوو نو یو خو د لاس کوله چې کم د مونږ په د لوکا باندې کم حالات تېر شوي دغې وجې نه په ادب باندې اثر غورځولی دی لکه څنګه د ژوند نورې شعبې متاثره کړي همدغسې یې ادب متاثره کړی دی نو دغې وجې نه مونږ په ادب باندې د نورو لوکو په نسبت باندې لږ متاثره شوی دی نو لکه چې اوس سړی کتاب چاپ کوي یو داسې کتاب چاپ کړي چې هغه لوستونکي د ځان سره وساتي او لوستونکو له خوند ورکړي نو مو مقصد دا دی چې پکې لږ صبر وکړو لږ د صبر نه کار واخلو او دا کتاب په صبر سره چاپ شي نو داسې به وي چې څوک په 200-300 روپۍ ورکړي هغه روپۍ به دا نه ګڼي چې یاره دا روپۍ ضایع شوي دي مقصد مې دا دی چې لږ مشق ریاضت کول به ته دا یې چې لږ ښه کتاب چاپ کړو امید افریدي صاحب د موږ ډېر ملګري دا کوشش کوي لکه څنګه تو ذکر وکړو چې یاره کتاب هغه کتاب چې لوستونکي د ځان سره وساتي مخکې نور هم وایي چې یاره زه دا کتاب مخکې چې لږ سټډي کړم یعنې خوند وي پکې کشش وي پکې موږ ډېر ملګري دا کوشش کوي چې یاره ما کتاب دی بس چاپ شي زر دی چاپ شي هغه که په معیار پوره وي که نه وي پوره هغوی له ته څه وایې په دغه حواله مو لکه ټولو ملګریو له اکثر په عام محفلونو کې په عام مجلسونو کې سکینو نو زه دا خبره ورته کوم چې شاعري چې کومه دا د مشاهدې و مطالعې نه یو راوتی نمچور دی او تر څو پورې چې د یو سړي ښه مطالعه نه وي شوې ښه مشاهده نه وي شوې هغه ښه شاعري نشي کولی نو د شاعري دپاره ریاضت و مشق و وخت ورکول او سره مطالعه جاري ساتل نو ښه خوري چې وشي ښه کار به وکړي چې خوري ونه کړي نو هغسې کتاب کې خوند به نه وي نه به وي بلکل به پکې نه وي یوه روایتي شاعري به وي او په کار ده چې دومره وخت په ضایع شي پیسې په باندې ضایع شي او د خلکو وخت په باندې اخلي چې بیا لږه ریاضت به ته وکړي صحیح امید افریدي صاحب خبره به مخکې مرکه مخکې ارسابیا یو په دغه ټایم کې کتونکي اورېدونکي مو خبرو ناسې هم بور کې تاسې خبرې خو ماشاءالله قیمتي خبرې دي خو کتونکي اورېدونکي دا ټایم په انتظار باندې وي نو کلام که ورسره شریک یې بیا به مخکې مرکه بیا یو خو غزل خواست کوو چې غزل ورسره شریک مننه مهرباني د غزل مطلب څوک څه خبر سمندر چرته روان څوک څه خبر سمندر چرته روان زه څه خبر خدای خبر چرته روان ډیره څوک څه خبر سمندر چرته روان زه څه خبر خدای خبر چرته روان او هغه د حسن سپوږمۍ چرته لاړه هغه د حسن سپوږمۍ چرته لاړه او پسې د ستوریو لښکر چرته روان ډیره بهترین شعر د امید صاحب بیا یو یا هغه د حسن سپوږمۍ چرته لاړه او پسې د ستوریو لښکر چرته روان او چې په کوم زړه کې کار د مینه کوي چې په کوم زړه کې کار د مینه کوي دا ستا د سترګو خنجر چرته روان چې په کوم زړه کې کار د مینه کوي د ستا د سترګو خنجر چرته روان و زما د سترګو مخکې څه تېرېږي زما د سترګو مخکې څه تېرېږي زما په سر کې چکر چرته روان زما د سترګو مخکې څه تېرېږي زما په سر کې چکر چرته روان و ډک د دردونو سفر چرته ولاړ سفر چرته ولاړ و ډک د دردونو سفر چرته روان ډک د دردونو سفر چرته ولاړ و ډک د دردونو سفر چرته روان مقطع وایي چې امید څوک رمبیل چمبیل بیمار دی امید رمبیل چمبیل بیمار دی د مسیحا جادوګر چرته روان مقطع بیا وایي امید څوک رمبیل چمبیل بیمار دی او د مسیحا جادوګر چرته روان ډیره کتونکو او اورېدونکو دا امید افریدی صاحب چې خوندور کلام ورته واورېدلو مخکې مرکه ورسره مخ په وړاندې بیا یو امید افریدي صاحب دا راته ووایه چې کوم ادبي تنظیم کې ناسته پاسته کوو تاسې وزر ساتي خو زه د ملګري لیکوالان د نشنل پارټي تنظیم دی او د هغې صدر یې ملګري صدر جوړ کړی یم هغو په اسرار باندې نو هغه سره ناسته پاسته کوم نور چې څومره ادبي تنظیمونه دي ادبي شعبې دي ټول یې موږ خپلې شعبې دي او چې وخت راسره وي نو بلکل بلکې وخت وباسو ورسو
صحیح. امید افریدي صاحب نن سبا کوم ویني کوسو دغه ادبي غونډو کې ډېر اختلافات تر سره راغلي دي د هغوی په حواله تاسو څه نظر دی؟ دا ډېر مهم سوال دی او ډېر عام خلک هم دغه خبرو له خبر شوي دي چې په ادبي خلکو کې یا ادبي تنظیمونو کې څه اختلافاتونه دي. نو د دغه ډېر علتونه دي خو د ټولو نه زیات علت چې کوم دی دا دی چې دا کوم ملګري دي دغه یو شوق او ذوق دا وي چې موږ دغه وجې نه هغه مختلف تنظیمونه جوړ کړي دي او چې تنظیمونه جوړ کړي دي بیا هغه دا کوشش هم کوي چې د یو بل تنظیم چې کوم دی هغه مخې دیوالونه جوړېږي او لکه اوس په یو ټایم باندې به دلته جرګه وي او اجلاس پې وي هغه نور چې کوم دی دا خیال نه ساتي چې نن په پلوني ځای کې یا په پلوني قوم کې یا په پلوني ځای بازار کې اجلاس دی نو هغې سره چې کوم دی په همغه وخت باندې یو بل جرګه هم راوبلي نو دغه یو تصوب باندې کې کیسه راونه دا مو په خیال باندې لکه ادب له فایده زیاته رسېږي نقصان په زوی باندې خو پکې یو هغه زه مخصوص هم کوم چې دا دی چې تجربه کار ملګري تقسیم شي دوه په یوه جومات کې کینی یو په بل کې وي درې په بل کې وي نو هغه اجلسونه چې کم کېږي هغو کې دومره هغه زور نه وي چې دغه د راتلونکي څوک زړه ته راوړي یا د راتلونکي نوی نسل دی دا ځان سره څه زده کړي کمزوري وي نو مو اکثر ملګریو له دا وي چې د څلورو تنظیمونو په ځای باندې چې یو تنظیم کار کوي او لږ په خندو سره یې کوي په نظم او ضبط سره یې کوي نو به فایدهمند په دا وي چې په هغه کې به خلک چې کوم دی ډېر روسي او هغې نه به خلک زده کړه ډېره زیاته وکړي بلکې لکه اوس اکثر د مونږ لوکوله د بهر نه شاعران راشي نو د یوه تنظیم په سطح باندې راشي دلته هغه څلور پنځه شپږ اوته تنظیمونه کار کوي نو دا نور تنظیمونه ملګري بیا چې کوم د دغې وجې نه نه ورتي چې دا پلوني تنظیم پروګرام دی دا نور نه ورتي نو چې څوک راشي هغه هم تږی پاتې شي هغه سره د دغې لوکې نمایندګان شاعران کې نه دي نوسته سره ونه کي نه غلا پروګرام خوند ورکي هغه پروګرام ونه چې کوم دی دغه لوکې خلک هغه شونتې خوند ته واخلي دا خو چې ډېر ملګري تکړه ملګري په یو پروګرام کې روکینی کینی څه مشاعره کې نو هغه پروګرام خوندور وشي او که په هغه کې یو شاعر راغلی وي او نور سره ټول ماشومان ویل کې ناست وي نو بیا هغه پروګرام هغه شونتې خوند نه وي نه هغه مېلمه له خوند ورکوي او نه دغو خلکو له خوند ورکوي نو اتفاق و اتحاد چې کوم دی د تنظیمونو لپاره بلکې تنظیمونو کې ننه مینه محبت ډېر ضروري دی او چې کله مینه او محبت او اخلاص وي نو دغه لوکې ادب به چې کوم دی پرمختګ وکړي مخکې به لاړ شي مخکې په خبرو کې ذکر وشو چې دا لوکې چې کوم دی دغو حالاتو متاثره کړي دي نو دغه لا دلته د ادبي پروګرامونو ډېر زیات ضرورت دی او په دا کې دغو ملګریو له چې کوم دی ډېر د اخلاص ضرورت دی چې اخلاص نه کار واخلي او په اخلاص سره په دا لوکه کې د ادب د پرمختګ دپاره کار وکړي صحیح حالا دی وکړي چې په ټولو کې مینه محبت سره راشي امید افریدي صاحب درته ووایه چې تاسو مخکې ذکر وکړو چې په 1993 یا 92 کې تاسو شاعري شروع کړې وه ماشاءالله کافي شاعري رو سره بیا او کتاب هم چاپ دی په کوم صنف باندې مو کار زیات کړی غزل مو زیات لیکلی نظم نثر یا کوم داسې صنف دی د ادب چې تاسو پکې زیات لیکل کوو مخکې مو ذکر وکړلو چې زه کله د ادب راغلم ادبي خلکو سره مې ناسته پوسته شروع کړه یا مې شعر شوی دی په ادب کې او نور لکه سندره او دغه شانتیزاد نظمونه معرب نظمونه په دغو باندې مې وخت په وخت باندې کوشش کړی لیکلي مې خو لکه هغه کوم میدان دی ما له خوند ډېر زیات راکوي او ټولو نه زیاته مینه مې سره هغه غزل دی غزل ډېر خوند راکوي په غزل کې زیات کار ما په غزل کې کړی دی صحیح یقینا امید افریدي صاحب چې د توی غزلونه مو هم وخت په وخت باندې خوند اخلو بلکې کتونکي هم ترې نه خوند اخلي د الوتیا خلک هم ترې نه خوند اخلي او یقینا چې تاسو غزل په زړه پورې غزل دی امید افریدي صاحب مخکې به مرکه بیا یو په دغه ټایم کې بیا مو یو غوښتنه کوو چې د کتونکو سره او بلکې د ناستو ملګریو سره کوم غزل که شریک نو ډېر خوند به وکړي مننه مهرباني غزل مطلب ارشاد په کومه ورځ د جانان کوڅې له نه یم تللی په کومه ورځ زه د جانان کوڅې له نه یم تللی
او زه هم ضمیر وژلی او زه هم احساس وژلی واه 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 په کومه ورځ د جانان کوڅې له نه یم تللی زه هم ضمیر وژلی او زه هم احساس وژلی و دا ولې زه د هغو سترګو انکار نه پېژنم دا ولې زه د هغو سترګو انکار نه پېژنم زه څه بلا وهلی زه څه ازار وهلی واه ډېر اعلی شعر دی بیا یو یا مهرباني مننه دا ولې زه د هغو سترګو انکار نه پېژنم دا زه څه بلا وهلی څه ازار وهلی دا زه څه ازار وهلی ډېر اعلی امید صاحب او ما دغه واړه کائنات کړو د هوا په نامه ما دغه واړه کائنات کړو د هوا په نامه ما ځان ته غم منلی او ما ځان ته درد منلی ډېر اعلی ما دغه واړه کائنات کړو د هوا په نامه ما ځان ته غم منلی او ما ځان ته درد منلی او هغه په چا پورې چې پورې دنیا تورونه هغه په چا پورې چې پورې دنیا تورونه هغه سړی شو نن سبا هر محفل ښاغلی واه واه اعلی شعر دی اعلی شعر دی هغه په چا پورې چې پورې دنیا تورونه هغه سړی شو نن سبا هر محفل ښاغلی امید زه هم سوداګر وم د خلکو په رنګ امید زه هم سوداګر وم د خلکو په رنګ خو خلکو دنیا لوټلې او ما خپل ځان لوټلی واه بیا وایه اخري امید زه هم سوداګر وم د خلکو په رنګ خو خلکو دنیا لوټلې او ما خپل ځان لوټلی ډېر اعلی او په کومه ورځ جانان کوڅې ته نه یم تللی زه هم ضمیر وژلی او زه هم احساس وژلی ډېر اعلی ډېر زبردست امید فریدي صاحب خوندور کلام د مینې طرفه ډېر داد بلکې د کتونکو طرف نه هم داد ومنه امید افریدي صاحب مرکه مخکې بیا یو دا ورته ووایه چې په ادبي دنیا کې کوم استاد کوم لارښود لرئ او که نه د استاد خبره خو داسې وه چې هر پوه کس چې کوم دی چې موږ نه مشر وي او پوه وي بلکې یوه داسې مشوره چارو کړې وه هنه که هغه په شعرونو پرې تعلق نه مسوتي چې موږ هغه زړه یې موږ مطمئن کړی نو هغه موږ قبوله کړی وو او د شعرونو اکثره لکه د شعر و شاعرۍ درویش دراني صاحب سره مو یوه ورځ ګپ لګولو هنه هغه ورته وویل چې د شعرونو استاد نه وي باید دغه غرڅې بچي مثال وي چې کنځو باندې وشي بیا درومي و ځان له خپلې لارې ګودرې لټوي خو بیا هم لږه ډېر لږه سړی د په دا چوکاټ کې بندېدل که نه ردیف کوفیه پېژندل بحرونه سیلوبونه پېژندل که نه دا ضروري وي نو لکه اکثر مونږ مګون ټول قرآني شاعران دي که نه پکې پنځه شپږ شاعران دي او ښه نومور شاعران دي لکه خیالمند صاحب که نه سحر نسیم وبرې دی مسکین شاه مسکین که نه نو مونږ په اجرا کې به ادبي ډېر محفلونه کېدل چې هغه له به ریاض افریدی او نور د لوکې ډېر ښکلي ښکلي شاعران او د لوکې نه بهر شاعران به هم راتلل نو په هغه کې به مونږ چې کوم دی د اکثر هر ویږهیي مشاعرې کولې په درېیم څلورمه ورځ باندې او بیا به هم په هغې نه پس په کومو شعرونو باندې یا مونږ دا کوم کشران به چې ناست وو دغو په شاعرۍ کې به کوم کمی پېښی و په هغه باندې به خبره وشوله نو لکه هغه یوستوزي کور کې دغه شی په حجره کې زده کړی دی خپلو مشرانو نه صحیح امید افریدي صاحب دا ورته ووایه چې یو شاعر د شعر د نیول ارسي بلکې د شعر په میدان کې قدم چې ږدي نو ارومرو هغه چا نه متاثره کېږي تو به هم څوک لوستی وي څوک به راورېدلی وي د چا نه متاثره یې مونږ خو کوم ټیم کې چې لکه مخکې م ذکر وکړو چې په 1992 کې تقریبا د مو عمر 40 لا نږدې کېږي په دا چې 1901 اتیایم د مو پیدایښت دی نو په لکه سوچ وکړئ په 1992 کې به مو عمر ډېر کم وای په دا چې زه څلورم پنځم جماعت طالب علم وم که نه شپږم نو په هغه وخت کې مونږ دپاره لکه د خطیر افریدي شاعري دا شانتې وه چې ډېره مؤثره وه که نه لکه یو همفهمه شاعري وه ساده شاعري وه و مینې محبت والا شاعري وه که نه و دا وخت سړي د زلمیتوب دور وي نو په داسې ټایم کې د مینې محبت شعرونه په سړي باندې ډېر اثر کوي نو په مونږ باندې د خطیر افریدي شاعري ډېر زیات اثر وکړلو او بلکې په ټایم کې اوس پرې د ریډیو یا د ټیپ د کیسټونو غنه د ټي وي هر ځونه به چې غزل غږېدو یا پام پروګرامونو کې نو خطر به ډېر زیات غږېدو که به د رباب منګي پروګرام و چې ته واده کې پروګرام به و یا به بل شی و نو هغه ډېره زیاته هم شوې وه نو دغې وجې نه خطر په مونږ باندې ډېر زیات اثر وکړلو او هغه هم د هغه وخت د خوښې شاعر و بیا خو وروسته سمندر د دنیا که نه چې راشي پکې غټ غټ استادان دي پکې او غټ غټ شاعران دي پکې د نورو ژبو دي نو بس بیا سړي هغه
صحیح صحیح کتونکو اوریدونکو امید افریدی وی چې د خاطر افریدي خدای بخښلي نه متاثره یم نو یقینا چې تاسو له هم پته لګېدلې وي د کلام نه هم هغه رنګینۍ د خاطر افریدي لکه څنګه د هغه د غزل نه رنګینۍ ارساسي همدغه رنګ د امید افریدي د غزل نه هم د رنګینو یو باران وي چې ته نرسیسېږي امید افریدي صاحب په دغه ټایم کې موږ بیا اخرنی غزل غوښتنه کوو چې د کتونکو اوریدونکو سره اخرنی غزل شریک نو ډېر خوند به وکړي. مهرباني غزل مطلب نن زما یې په روزګار پسې به نه ځې نن زما یې په روزګار پسې به نه ځې و نن به دلته یې په کار پسې به نه ډېره لا نن زما یې چسته مطلب ډېره مننه نن زما یې په روزګار پسې به نه ځې و نن به دلته یې په کار پسې به نه ځې و زړه مې غواړي چې په تا پسې ملنګ شم زړه مې غواړي چې په تا پسې ملنګ شم و پښتو وایي چې په یار پسې به نه ځې اعلی شعر ته ډېره مننه زړه مې غواړي چې په تا پسې ملنګ شم و پښتو وایي چې په یار پسې به زه نه ځې و دوی د ستا په ناکامیو پسې ګرځي دوی د ستا په ناکامیو پسې ګرځي دوی د ستا په ناکامیو پسې ګرځي د دې ځینې په جار جار پسې به نه ځې واه دوی د ستا په ناکامیو پسې ګرځي و د دې ځینې په جار جار پسې به نه ځې و د دوی زړونه لکه تورې شپې تور دي د دوی زړونه لکه تورې شپې تور دي د دې سپینو په اقرار پسې به نه ځې د دوی زړونه لکه تورې شپې تور دي د دې سپینو په اقرار پسې به نه ځې و که راځې که نه راځې خپل زړه ته ګوره که راځې که نه راځې خپل زړه ته ګوره د امید په انتظار پسې ډېره لا اخري شرم بیا ویا که راځې که نه راځې خپل زړه ته ګوره او د امید په انتظار پسې به نه ځې ډېره لا کتونکو اوریدونکو دا امید افریدی صاحب چې خوندورې خبرې او خوندور کلامونه متنوع واورېدل امید افریدي صاحب اول خو غرونه و نړۍ مننه کوو چې موږ به په پروګرام کې وخت راکړو ورپسې دا ټیم تمامه نړۍ بلا شی پښتانه تاسې اواز واوري که کوم پیغام لرئ نو بالکل په بشپړه توګه باندې د سکرین د لارې ټولو پښتنو له خپل پیغام ورکولی شي. اول خو به یو ځل بیا د تاسې شکریا ادا کړم چې راغلو په د لنډ تنګ وخت کې و دومره وخت هم وستو چې موږ هم د خپلو لیدونکو او اوریدونکو سره په سکرین باندې راوستو ډېره مننه شکریا او بیا نړۍ له بلکې خصوصي پښتنو له د مو بس دا یو خواست دی که نه چې دوی په امن واوسېږي او بل چې کوم دی خپل بچي په تعلیمونو باندې کینئ او د زده کړو چې کوم دی کوشش وکړي د دیني زده کړو سره چې کوم دی دنیوي کومې زده کړې دي د دغو نه بغیر چې کوم دی دغو زده کړو نه بغیر قوم نیمګړی وي او مونږ کله هم چې نقصان کړی دی او د پښتون وروستو د نورو قومونو په نسبت پته شوی دی په دنیا کې په نړۍ کې مونږ کله تاریخ کې توبونه چې کسو هغو غټه وجه دا چې په پښتنو کې د علم کمی دی و د علم د وجې نه دو چې کوم دی هغو ځایونو له په هغه وختونو باندې نه وي رسېدلي چې دوی خپله ازادي غوښتي وي په صحیح طریقه باندې دوی د خپلې ازادۍ لپاره سیاسي مبارزې کړې وي هغو من وجه بیا دا وه چې کله پاکستان تاریخ کې پاکستان چې کله جوړېدو په هغه کې زمونږ لویه بدبختي دا وه چې په هغه ټیم کې پښتانه بې تعلیمه بې برخې و تعلیم نه لرې پاتې شوي نو دغې وجې نه هغه شونتې هغه خپله ازادي په صحیح معنو باندې ونه غوښتله هغه خپلې خبرې په خلکو ونه منلې نن هم چې کوم دی درد په دې کې ګرځېږي نو همدغسې چې پښتانه بې تعلیمه وي و د دیني تعلیم سره دنیوي تعلیم نه وي نو دا به عمر لنډغه شونته چې کوم دی پسمانده وي نو موږ ټول قوم له د ټول قوم مشرانو له د ټول قوم پلرانو له دا خواسته چې په خپلو بچو باندې ښکلی تعلیم وکړي ښه تعلیم ورکړي. صحیح بیا هم امید افریدي صاحب د تاسې نړۍ مننه کوو غرونه مننه کوو چې موږ له په پروګرام کې وخت راکړلو کتونکو اوریدونکو دا امید افریدی صاحب چې ګټورې خبرې او خوندور کلامونه مو ته واورېدل د خاطر خدای بخښلي په دې شعر باندې نه غواړم اجازت چې خلک چې نښه ولي ګوري ورته تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دې وکړو. خلیل افسان افریدی سره د خپل همکار ملګري سمین ګل افریدي درنه غواړم اجازت تر بلې خورونې مو په لوی الله باندې سپارم د لوی الله په امان.